هغه شکرانه بده خوړې ګارې داو د بریمام تمام بڑواگان چو هغه د مریدان نو مالکار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلانت برولی کار د شیطان کی او ځان ته پیر او ولی وی مال کدا ولی داسی نو په د خدای لعنت مونږ ځان ته نیکان وای ځان ته خلق وای او زمونږ هر ادا د شیطانت هر عزیزانو که تاسو دا خیال کوئ چې په دې ملک باندې با حکومت دا سراشي چې دا ملک به ټیک کی زما په خپل زندګۍ کې ماته یقین نشته دروغ درته نه وایم په خپل زندګۍ شاید چې زه ژوندم نو د پاکستان حکومت با داسې نه ګورم چې مونږ ته پکې هغه زندگی نصیب شي چې کومه زندگی د خدای او د رسول ویلې ده هغه قانون د ملک قانون شي کم قانون چې په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي هغه قانون شي دا زنه ګور نو امید او مایوس قطع نن خبره وګوره نه دا د خپل ملک لاهور او مشرق او پنډای اخبارونه وګوره پرون پلس 11 بجې په میرام شاه اته جازونو بمباری کړي او په هغه بمباری کې تمام بازارونه تباه شوي دي 80 کسه پکې مړ دي او 200 زخمیان دا بمباری په داسې شی شوې ده چې په دې 13 تاریخ په دې ځای ما جلسه کړه د دې خلقو مزاج ده جلسه لاویات یا زره خلق راغلي او یو سړی ده 2 بم ور سره دي 2 بم زما د سټیج تر رسیدو د بمونو منځ کې 15 منټه فرق 15 منټ پروګرام داسې سیټ شوی و چې په دې ټیم به د سټیج تر راسي او مونږ به د سټیج لاندې بمی خي او بس غړم بشي الله دې هغه خلق خساتي فورن پوي شوی دي او دواړه بمونو والای سره د بمونو نیول او زه جوړه سي د ماته چا حلونه دومره وشو چې سرکاري خلق را سره کلک نختی او ما تقریر چې بس شنو بیا میران شاه کې زپرې خمنا نو فورن په یو منډه د میران شاه نه رئیس ته مو بنو ته راسپا نو چرالم دل تر اغینه خنیو دانن به په میران شاه کې 80 کورونو کې سالی او په 200 کورونو کې بسای او بیا دې شرمېدلی ملک ته وګوره چې د ډاکټرانو په کې هړتال دی ته ماته ووایه چې دا هم د انسان بچی دي چې د خلکو بچی په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچی ته نږدې نه ورځي دام د انسان بچی دي بیا دام حکومت ته چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی کلرک کوم حکومت دا اوس جاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته په کار دي چې تورو خاورو له ننوځي حکومت پرېږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار دا حکومت دی
چې زما لال شوی بچی به په هسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي دا مټي ته زما وس ورسي زه به یو نرسه لیونو سپو ته وتړم. د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی؟ تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په هسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي. داسې نه د اوس ملک به بېغیرته چېرته وي؟ دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي؟ سړي ټول قات شو، ملک وران شو. نرس ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه؟ د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي؟ زه په سی ایم ایچ هسپتال کې داخلم، ښځې رالې ما ته تا له مخ لاس وینځو، ورکې رستو شئ. ښځه به ما له مخ لاس وینځي، ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی، ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي. دا څه بلا هسپتال ته راغلی؟ هغې تلې او ټولې ښځې یې راوستې او زما تماشه یې پې کول. دا ستا ملک په هوایي جهازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټسې دې کېنولي؟ ایر هوسټس کراچۍ نه راتلمه، یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې. نن ملک کې وګورئ 300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ، نن د منځ پاڼې وګورئ. په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان ته مې نیولی، په کار دا نه دی، په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی وی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرون یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کوي. په اخبار کې فوټوان وګورئ، دا ستاسو ممبران، دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي، چا وله خوله چینګه کړې ده، چا وله دا سنبۍ چینګه کړې ده، چا وله کم ځای چینګ کړی دی. دی لګیا دی غاړې وځي، لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي، په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کېږي. پاکستان نه دی، موږ نه یو. نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو. پښتنې لدی چې راشي د پښتون ګنده مزاج، پښتون یو چې زما وس در باندې ورسي چې پښتو وایي ژوندی به م پرې نه دم. ما ستاسو ایمان ما بله ورځ وکتو، ستاسو غیرت مې وکتو. په 220,000 روپو راځي نه شوی؟ شوی که نه؟ زما مخ تاسو غیرت مې وکتو. ما تپوس لبره، زما تپوس، زه چې مړ شم ما په ډیرانو غورځوئ چې سپي مې وخوري. دا خلک چې زما مړي ته راشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه، زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر که نستی، چا زما جنازه په اوږه کړي، چا زه په لاحت کې ایښیم، چا ما ته بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک، د پیغمبر دین ته په لاحت کې زه چا وسپارلم، زه خو به د هغې خلکو نه قربانېږم. زه به دغه چې خان او نواب حجرې له راغی، های خانم دوا لره داسې چل صحیح ورک شي. خدای مو والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته مونځ ورکم، والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم، دې ته تقریر وکړم چې دا ستاسو فوټوانو کې اخبارونه اخلیم ټینګې هغه خلکو ته نیولي دي چې د چا د لاسه سپیډ ایران ته راښکل نشته. تاسو خلکو ته ورکېږئ، ایمان مې نه غواړي.
بادشاہ د ملک خو محمود غزنوي و کدی کی ایمان وې په کاردانو چې نن داودونه ملتوي وې د قوم په غم کې نن تمام دورې ملتوي وې او نن د ټول پاکستان جنډې سرنګون وې او نن په ټول ملک یوم سیاه مناو شوی وې چې په افغانستان کې 300 کورونه په وزیرستان کې وران شو 300 میندې بورې شوې 300 ښځې کونډې شوې 300 کورونه او دکانونه او بازارونه تباه شو نن د پاکستان به یوم سیاه مناویږي دوی به څه کړي افغانستان کا ناظم الامور طلب کیا اور سخت احتجاج کیا گیا دا 800 کرتے دا سی نن د کابل مسئلہ جنیوا مذاکرات ایوب خان لاړو صاحب بروس ته خبر او شو جنیوا مذاکرات دوی قصدن دا کابلیانو جوړه نراولی چې ملک تلار شي ځکه چې د دوی ورپورې القلون دی الکی ورپورې لون دی نن جنیوا مذاکرات دي پلانې مذاکرات دا کېدای شي چې بین الاقوام سطح باندې به یو جوړه کول سړی وغواړي او ګینې نه پکې که ته افغان مهاجرو مشران نه مني مشرانو کې وګورئ که 15 او شپږ کسه مني او 2 نه مني او 2 راونیسئ ځوړندې کوي خبره ده که نو عزیزانو دار شي جنگ آسان وي او د خېټې جنگ ډېر ګران دانن ستا په ملک کې تبلیغی جماعت والاو پسې چې بد وي په خدای قسم که د تبلیغ والاو نه ښه خلک چېرته دنیا کې په خدای قسم درته خورم خپله ډېر بېکاره مصرانه نه کېږي نن ورپسې دا خلق ولی دي یو شعر پیدا شوی طاهر القادری ورته وي په ټي وي باندې راځي په دې ټي وي باندې ډاکټر اسرار هم راتلو سان جامې شو په ټي وي هغه را مخامخ کړی دی کټر بریلی دی هغه بریلی دی چې هغه ورځې په اخبار کې یو